د هیواد وتلې سندرغاړي خاپیري نغمې هم په ایران کې د وژل شوي افغانانو په سر د هغوی له کورنۍ سره د غم او افسوس اظهار وکړ او په ډېره خفګان او غوسه وایي تېره ورځ زموږ ډېر شمېر افغانان چې تقریبا تعداد یې 260 تنو ته رسیږي او د ایران په سرحد کې خپل ژوند له لاسه ورکړی د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډېره بېدردي سره وژل شوي دي. نغمه وایي چې زه د یوې افغانې په حیث د ایران دغه ستر وحشت او ظلم په ډېرو کلکو ټکو سره غندم. نغمه وایي چې زموږ هیوادوال د غریبۍ او فقر له وجې نه نورو هیوادونو ته د کار او مزدوري لپاره ځي او وایي چې ایران زموږ له هیوادوالو سره یو ډېر ظالمانه عمل ترسره کړی چې هیڅ د بخښلو نه دی او دا د نړیوالو قانونو یو خلاف عمل دی. خاپیري نغمه وایي چې زموږ د افغانانو د الله عمل شي موږ هیڅ د پوښتنې څوک نه لرو. له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې چې کوم حکومت هم راغلی موږ نورو هیوادونو ته په مهاجرت مجبوره شوي یو. هغې ویل کله چې روسان راغلو هم موږ کډوال شو، کله چې مجاهدین راغلو هم موږ کډوال شو او اوس چې امریکایان او طالبان راغلو موږ بیا کډوالي ته مجبوره شو. خاپیري نغمې له طالبانو وغوښتل چې خلکو ته دې د کار زمینه برابره کړي. کوم خلک چې له افغانستان نه وځي او روان دي هغوی له مستۍ خپل خوږ وطن نه پرېږدي. هغې په خپلو خبرو کې طالبانو ته یو ځل بیا یادورنه وکړه او ورته وویل چې د نجونو مکتبونه دې خلاص کړي او ښځو ته دې د کار زمینه برابره کړي. خاپیري نغمې د اسلامي امارت له حکومت څخه په کلکه وغوښتل چې په ایران کې د شهید شوو افغانانو پوښتنه دې وکړي او هغه افغانان چې د ایران په سرحد باندې ټپیان دي او یا هم ورک دي د هغوی پوښتنه دې له ایران څخه د یو مسؤل طرف په حیث وکړي. درنو دوستانو تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.